مومن لوی جرګې د 2 کال وشو چې کله نه دا جوړه ده نو په دې کې ډېر کارونه وکړل الحمدلله. موږ د نادرا چیرمن سره ملاو شوي نادرا سنټر زموږ علاقو ته لاړې دا د مومن لوی جرګې په توسط باندې تللی دي. جرګې نوم یې دی له ورکړی دی چې هغې کې موږ سره د 8 واړو تحصیلو مشران کشران دا موږ سره ټول په یو اتفاق دي. په پینډۍ اسلام آباد کې د هغې چې کومه ډانچه ده د هغې صدر زیم او جنرال سیکرټري دی له پکار دي چې دا موږ سره ودرېږي او د قام خدمت وکړي. دې کې نور څه خبرې نشته. یو کوم مینیفیسټو دی نو ان شاء الله موږ چې د مومن قوم په کوم ځای کې د چا سره کم زیاتې کېږي د چا سره کم ظلم کېږي ان شاء الله تعالی مومن لوی جرګه به په فرنٹ لاین باندې پاسپورټ سم نو دغه وکړو او باقاعده یو اعلانیه جاری شوله چې به دې کوم دې کنه دې مسایل باندې ان شاء الله ته کوم مومن قام ته او دا شاید دغه سره موجود دستاویزات نو دغه پاسپورټ هم جوړیږي دغه شناختی کارت هم جوړیږي. بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. منګه د مومن لوی جرګې زمونږ یو تنظیم جوړ شوی دی چې هغه د مومندو نه را شروع شوی دی او کراچۍ ته د خیره ورسېده. د مومن لوی جرګې نوم یې دی له ورکړی دی چې هغې کې موږ سره د 8 واړو تحصیلو مشران کشران دا موږ سره ټول په یو اتفاق دي. په پینډۍ اسلام آباد کې د هغې چې کومه ډانچه ده د هغې صدر زیم او جنرال سیکرټري ما سره رحمان الله شینواری دی دا د شیخ بابا درې دی او نور ما سره ملګري دي څوک د ساپو دي څه د علمزي دي راسه د هر تحصیل کسان ما سره شته دی. ان شاء الله تعالی د پینډۍ اسلام آباد کې د مومند ضلع مومند د خاورې چې کم کار راغلی نو هغه داسې بېشماره کارونه دي هغه زه تا ته اوس مطلب ځینې د ویلو دي ځینې نه د ویلو دي چې موږ د مومن لوی جرګې هغه حل کړل او ځینې حل کوو لګئ خپل وس دس او د خپل جب نه مطلب چا ته لاس نیولی نه دی چې یاره ته موږ له 5 روپۍ راکړه ستا دا کار دی دا له موږ وکړو نه د خپل جب نه د خپلې خرچې نه موږ د مومن د خاورې د غریب او د مالدار یو شان د خدمت کوو. دا د مومن لوی جرګه چې دا د خدمت لپاره جوړه شوې دا څه د نوم لپاره نه ده جوړه شوې دې کې تنخواه نشته دې کې بله څه خبره نشته دی دا صرف او صرف موږ د خپل قام خدمت کوو او د خپل قام د خدمت لپاره راوتې ده. دې کې زموږ مشر چې کوم دی جاوید مومن هغه په لاهور کې دی چې هغه مومن لوی جرګې د جوړولو کې د هغه یو اهم کردار و هغه زموږ بانی دی. موږ سره بابرک مومن دی عبدالحلیم صاحب دی شاکر دی او دا بل حسن بلوچ دی راسه چې دا موږ دا مطلب مشترکه زموږ د مومن لوی جرګې د مشران 5 دي کې شپږ دغه دي او د هغې به ملتان کې بیله یو ډانچه جوړه شوې ده پینډۍ اسلام آباد کې بیله ده کراچۍ کې بیله ده فیصل آباد کې بیله ده پېښور کې بیله ده په هره ضلع کې جوړې شوي دي. نو انشاءالله تعالی موږ به د خپل قام خدمت کوو او موږ د کشرانو ته دا راتلونکی نسل چې کم دی نو دې له پکار دي چې دا موږ سره ودرېږي او د قام خدمت وکړي. دې کې نور څه خبرې نشته صرف او صرف د قام خدمت به کوو موږ د خیره ډېره نو ګور هغه خو یو داسې خبره ده چې موږ سره که دا زه تا ته ووایم داسې یو ترقیتي دغه نشته دی چې هغې له موږ یو فنډ مقرر کړو او هغې له یې ورکړو دغه خو به ډېره مشکله شي. خو تا ته ما یوه دا خبره وکړه چې د عزیز ولی چې کوم د مومن د خاورې سره تعلق ساتي او په هغه کوم کار راشي تاڼه تحصیل نو ما سره تکړه ملګري دي په تاڼه تحصیل کې بلد دي په نورو محکمو کې په هره محکمو کې انشاءالله تعالی موږ دغه خپل عزیز کار د خپل جب نه کوو او په خپله خرچې کوو نو موږ هغه ته لاس نه دی نیولی که هغه غریب یې که مالدار بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی رحمان الله شینواری جی اس مومن لوی جرګه راولپنډي اسلام آباد. تاسو دا دغه وکړه چې د مومن قوم دپاره به تاسو څه دغه کوئ نو انشاءالله تعالی زموږ دا مومن لوی جرګه چې کومه جوړه شوې ده دا د مومن قوم چې کوم مشکلات دي زموږ په دې ښارونو کې اوسېږي یا زموږ په هغه ضلع کې اوسېږي نو دا مومن لوی جرګه د هغې د کارونو او د ستونزو دپاره جوړه شوې ده او الحمدلله زموږ مومن لوی جرګې دا 2 کاله وشو چې کله نه دا جوړه ده
نو په دې کې ډېر کارونه وکړل الحمدلله. موږ د نادرا چیرمن سره ملاو شوي نادرا سنټر زموږ علاقو ته لاړې دا د مومن لوی جرګې په توسط باندې تللی دي. نور چې کوم داسې بېشماره کارونه دي هغه زموږ مومن لوی جرګې په توسط باندې شوي دي او ان شاء الله تعالی راتلونکي وخت کې موږ د مومن لوی جرګې چې کوم منشور دی او کوم مینیفیسټو دی نو ان شاء الله موږ چې د مومن قوم په کوم ځای کې د چا سره کم زیاتې کېږي د چا سره کوم ظلم کېږي ان شاء الله تعالی مومن لوی جرګه به په فرنٹ لاین باندې د هغه ورور د هغه کور د هغه قام ان شاء الله خدمت کوي او هر ټیم ان شاء الله هغې ته حاضر وي. ډېره مننه. نحمده ونصلي على رسول الكريم. سید محمد مساخل مومن لوی جرګه پنډي اسلام آباد نائب صدر تاسو مخاطب ما زمونږ د مومن لوی جرګې ته کوم مقصد دی او دا جوړ شوی د ډېر بار د مومن قام په یو پلیټ فارم باندې جمع کړو لکه د څه کوم دی د مومن لوی جرګې د کوم دی غون مومن یو قام ته د حق او یو قام د اساس کوي یو ګلدسته د ساده کړل د ډېر بار د به څومره د مومن د قام د بار څومره ستوندې دي هغه د بار حل زلي څومره مومن لوی جرګې کړی دي دومره یو تنظیم هم نه دي کړی دا نور تنظیمونه جوړ شوی دي د نوم د بار جوړ شوی دي نام او نمود د بار جوړ شوی دي خو مومن لوی جرګه د صرف او صرف د مقصد لپاره جوړ شوی دا چې مومن قام خدمت وشي او د مومن قام د کم ځای کې کوم پریشانی او کوم مسلې نو مومن لوی جرګه ټول مخکې ورسیږي او د پاسپورت مسله وا د شناختی کارت مسله وا الحمدلله مومن لوی جرګه د لاهور د څومره موږ باندې دي هغه الحمدلله ډي جی نادرا سره ملاقات وکړو او ډي جی د کوم دی پاسپورت سم نو دغه وکړو او باقاعده یو اعلانیه جاری شوه چې به دې کوم دی کنه د مسائل باندې ان شاء الله ته کوم مومن قام ته او دا شاید هغه سره موجوده دستاویزات نو دغه پاسپورت هم جوړیږي دغه شناختی کارت هم جوړیږي نو ان شاء الله د مومن لوی جرګه مزید کې نورم کوم دی مستقبل کې د دې نه خکار کوي او ان شاء الله څومره کوم دی ګجراواله کوم جرګه جوړ شوه او بلاور کې دا او کوم دی فیصل آباد کې من قریب جوړیږي پیښور کې دا وطن کې دا وطن شروع شوی الحمدلله پورا پاکستان کې مومن لوی جرګه جوړ شو او زه تاسو ټول مومن قام ته دغه کوم درخواست کوم چې کوم ځای کې تاسو څه مسائل وا ان شاء الله تاسو کوم دی مومن لوی جرګه سره رابطه کولای شئ او ضرور به ان شاء الله تاسو منډه وي او ان شاء الله تاسو هغه حاله چارواک د خبره ضرور صحیح. جزاکم الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دبلیو پښتون ډیره مهرباني او الله دې دوی قدر وکړي دوی چې زمونږ کم ځای کې راغونډه کېږي او زمونږ کم ځای کې ستونزې او کم ځای کې زمونږ لانجې راغلي یا راغونډه د مومن لوی جرګې وشي دوی هغه ځای ته باقاعده ځان را رسوي نو ډیره مهرباني د دوی ډیره شکریا ادا کوم. باقي د مومن لوی جرګې کارونه د چا نه عزیزانو پټ نه دي او دا بالکل لکه داسې ښکاره دي لکه نمر او ان شاء الله تعالی مومن لوی جرګه به دې کې د خیره څخه بھرپور او دا مرګري او به دا کشر کول نه دی زمونږه کشر کول ماشاءالله دوی ته زه سلام پیش کوم چې دا ماشاءالله دا کومه پټلۍ باندې چې دوی روان دي که نه نو د دوی زه قدر کوم او ماشاءالله وطن سه هم شوق دی عزیزانو سه هم شوق دی د جرګو سه هم شوق دی او ان شاء الله تعالی موږ دا امید ساتو چې دوی به مزید دوی همدغه شانتې مخکې روانې او ترقي به کوي نو الله پاک دې وروره موږ به ان شاء الله تعالی د ډومیسایل باره کې خبرې دي شناختی کارت باره کې خبرې دي د پاسپورت باره کې خبرې دي مرد شمارې باره کې خبرې دي نو ان شاء الله تعالی هغه خبرې به زمونږ د خیره سره مخې ته روانو او دې باندې به هم کوشش کوو دې باندې چې بھائی موږ وطن ته لاړ شو او دا کډې موږ وخېږو چې دا وطن موږ آباد شي نو وروره دې باندې به ان شاء الله تعالی موږ د خیره سره خبرې او دې باندې زمونږ خبرې وم شولې او باقي چې پنډۍ اسلام آباد کې کومې زمونږ مسلې وي ان شاء الله هغې دپاره به موږ شپه ورځ خدمت کوو. ډېره مهرباني.